نن زموږ ویډیو د موبایل د سیګنل یا د شبکې په اړه ده. ځینې وخت موبایل کې سیګنل ډېر کمزوری وي او یا هیڅ کار نه کوي. نو څنګه کولی شو چې موبایل کې دغه مشکل حل کړو؟ نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو تاسې زموږ سره تر پایه وګورئ. ویډیو لایک کړئ تر څو دغه ویډیو تر نورو خلکو پورې هم ورسیږي او ګټه ورڅخه واخلي. نو راځئ چې ویډیو وګورو څنګه کولی شو د موبایل د سیګنل مشکل حل کړو. نن زموږ موضوع د موبایل سیګنل کار نه کوي یا کمزوری کار کوي یا کار نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو تاسې تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله د سیګنل په باره کې به هیڅ مشکل ونه لرئ. تاسې ته یو چا سیټ راوړ چې زما موبایل سیګنل ورو کار کوي. ورو کار کوي یعنې کم کار کوي، کله سیګنل راځي کله نه راځي. هغه چینایي سیټ وي، یعنې نوکیا سیټ نه، دغه نور چینایي سیټونه لکه کیو سو، سمسنګ سو یا نور ماډلونه سو، اشنا سو، داسې نورو سیټونه سو چې دغه نوکیا نه بغیر نور کوم سیټونه دي. نو زه په دې موبایلو کې بحث کوم سیټونو کې. نو چا سیټ درته راوړ چې زما د موبایل سیګنل ورو کار کوي. نو په ټولو چینایي موبایلونو کې یو ټیم خامخا لګېدلی. تاسې وینئ دغه د موبایل سیګنل قوي کوي، سیګنل راکش کوي. نو تاسې به کله دغه ته برق ورکړ که دلته کرنټ راته نو پوه شئ چې دغه ځای جوړ ده، دلته خامخا تاسې وګورئ په ژبې سره نو دلته کرنټ راځي. نو ځینې وخت دغه ټیم هغه لاندې سرکټ سره سم نه لګېږي. زه تاسې ته وښیم. نو تاسې وینئ دغه ټیم یو دوه پوینټونه دلته لاندې راغلي دي چې له دغه ځای سره دغه دواړه لګېږي. کله چې دغه تاسې پرې وکېږدي دغه دواړه پوینټونه تاسې وینئ دا له دغو لاندې سرکټ سره لګېږي، دلته برق راځي او سیګنل ښه صحیح کار کوي. نو ځینې وخت دغه ټیم له دې ځای سره سم نه لګېږي یا دغه ټیم راجګ شوی، دغه پوینټونه پورته راختلي. نو دلته به تاسې یو څه لیم ورکړئ، دلته به هم لیم ورکړئ، دلته به هم لیم ورکړئ او بیا به تاسې دغه سرکټ پرې کېدی خو صحیح به کار کوي. خو که دا بیا هم نه رسېدو نو دلته به لږ نور زیات لیم جوړ کړئ لکه بال، دلته به هم لیم جوړ کړئ. نو بیا تاسې به کوشش وکړئ چې دغه ځای له دغه ځای سره وصل کړئ. که د جمپر طریقه او یا د لیم طریقه یې، د دې نه جمپر دغه یو پورې بند کړئ، بیا دا بل پورې ښه صحیح بند کړئ، ګډوډي مه بندوئ چې د دغه پوینټ له بل سره بند کړئ. تاسې وینئ چې دغه نقطه له کومې سره لګېږي له هرې یوې نقطې سره جمپر کړئ، سیټ په جوړ شي او یا لیم ورکړئ. چې لیم ورکړئ دا جوړېږي. او ځینې وخت که څوک تاسې ته ووایي چې زما د موبایل سیګنل هیڅ کار نه کوي، تاسې خپل سیم ور واچوئ چې په بل کې کار کوي په دې کې کار نه کوي او دا ځای هم ښه صحیح جوړ و، خو سیم ور واچوئ وایې خلي خو کار نه کوي، نو دا د سیګنل آیسي مشکل ده، دا بیا نه جوړېږي. که جوړ هم کړئ یو څه هیټ ورکړئ په هیټ ګن باندې وښوروئ یا لرې کړئ دغسې بېرته یې کېنوئ دغسې، خو بیا به کار کوي خو سم کار به نه کوي. کله به سیګنل راځي کله به نه. ستاسو په جیب کې به پروت وي، کېدای شي سیګنل ورک شوی، هلته به ستاسې موبایل ضرور پکار وي. نو کله به سیګنل کار کوي کله به یې نه کوي. چې دغه کې آیسي کې خبره راغله نو سیټ بیا نه جوړېږي. کوشش کوئ چې بل سیټ ځان ته پیدا کړئ چې دا یو مخیزه سیګنل ورسي. او ځینې وخت بیا سیګنل راسي او بیرته ورک سي تر ځانډه نه نو پوه شئ چې دا د سیګنل آیسي مشکل ده. او دلته به تاسې برق ګورئ، د برق کرنټ ګورئ چې دلته چارجر تاسې ورکړئ یا ټلیفون چالان کړئ نو دلته چې زه به وروړئ دغه ځای کرنټ کوي. نو پوه شئ چې دغه ځای جوړ ده او بیا هم شبکه کار نه کوي، بیا په سیګنل آیسي کې مشکل ده. صحیح شو. او نوکیا موبایل که چېرته سیګنل کار نه کوه نو پوه شئ چې دا خو د آیسي مشکل ده. دا کوم ټیم نه لري چې تاسې ټیم دغسې هغه کړئ. اوس د دغو که دغه ټیم تاسې یو کاوې راواخلئ، اوس ځینې وخت که سیګنل یې کمزوري خالي دغه ځای په کاوې داسې ګرم کړئ، دغه سوري چې کوم دي تاسې وینئ په دغه کې کاوې یو څه تر ځنډه داسې کاوې ګرمه کړئ او دغه ځای کاوې باندې لږ وسولوئ، دغسې کړئ په ګرمه کاوې باندې دغه سوري آزاد شي. دغه ته مازې لږ د کاوې کرنټ ورکړه، برق ورکړه، دغه جوړېږي یا لاندې لیم ورکړه.
خو نوکیا چې د سیګنل مشکل پیدا کړ نو پوه شي دا آی سی خرابه ده. آی سی خرابه سي بیا نه جوړېږي، کله به سیګنل راځي کله به نه راځي. چې په سیګنل آی سی کې مشکل پیدا شي په آی سی کې نو پوه شي دا سیټ بیا د جوړېدو نه ده. صحیح شو، که جوړ سیم خو کله به کار کوي کله به نه کوي. او د دو خو داسې ځای نشته چې ته کار پکې وکړې یو بل ځای ته او یا یې دغسې دلته لیم ورکوي شي لکه دغسې ټیم لري. نو دغه په سیګنلو کې چې مشکل پیدا شو بیا نو دا سیټ خراب ده. یو بله طریقه یې دغه ده که چېرته سیګنل کار نه کوي، کېدای شي د سیم آی سی جوړه خو بیا هم کار نه کوي. دا ځینې وخت تاسې باید ځینې وخت داسې راځي چې سیم واخلې سیګنل کار نه کوي نو داسې نه ده چې تاسې وګورئ چې او کار نه کوي دا د سیګنل په آی سی کې مشکل ده. صحیح شو، نو سیګنل آی سی کې مشکل نشته، ځینې وخت دغه ځای کې هم خرابې راځي. تاسې به دا کوډ په موبایل کې ووایئ دا که دغسې نمبر یې رالې ټول ۵۰ نه شروع یې ۲ نه ۴ ۵۰ دغسې ګډوډ شروع یې نو پوه شي دا سیټ آیمي جوړه ده په سیګنل آی سی کې مشکل ده. نو تاسې به دغه آیمي خامخا چک کوئ. ځینې وخت د موبایل آیمي خرابه سي نو بیا سیم اخلي خو سیګنل نه راځي. دا آیمي خرابه سي ځینې وخت به تاسې راځي ۵۰ نه شروع سي ټول ۰ ۰ ۰ یعنې عدل و بدل به نه او یا به ټول وو یا ۳ یا هېڅ راځي نه. تاسې دغه پکې ووایئ خو دا ۱۵ نمبره عدد دا نه پکې راځي. تاسې ستوری زینه ۰ پکې ووایئ آیمي نه راځي، دا نمبر یې نه پکې راځي. او یا چې راسي ټولې به یو رقم وي ۵۰ نه شروع ټول ۰ او یا بیخي راځي نو پوه شئ چې دغه په دې آیمي کې مشکل ده ځکه دا سیګنل کار نه کوي. نو دا سافټویر سره ډېر په اسانه سره جوړېدی شي. کمپیوټر وال ته یې وروړئ چې دغه آیمي خرابه ده هغه یې درته جوړوي سافټویر وال. نو دا په سیګنل آی سی کې مشکل نشته، په دغه سیګنل ځایونو کې مشکل نشته، دا خاص په سافټویر کې مشکل پیدا شوی ده. د سیګنل د دوو ځایونو نه خرابېږي چې یا به آی سی خرابوي او یا به په دغه د موبایل په آیمي کې مشکل پیدا شوی. دا د غټو موبایلونو هم خرابېږي آیمي سیګنل یې ورو راځي او یا هېڅ کار نه کوي او یا به د سیګنل آی سی خرابوي. دا دواړه خبرې راځي. نو تاسې به دغه کوډ خامخا چک کوئ پکې. دا په غټو موبایلو کې هم همدغه رقم چې د وړو موبایلو کوم رقم مشکل ده دغسې د غټو موبایلو هم دغه مشکل ده چې سیګنل کار نه کوي. تاسې به دغه کوډ پکې ووایئ او بل هغه سیم به ورواچوئ چې ستاسې موبایل کې او ښه کار کوي ورواچوئ او بیا هم کار نه کوي. دغه آیمي به یې چک کړئ چې آیمي خرابه ده جوړه ده. که چیرې خراب او سافټویر سره به جوړ کړي، که چیرې جوړه او بیا نو په سیګنل ځایونو کې مشکل ده. دغه ځای به وګورئ چې دغه لاندې پوینټونو ته برق راځي. تاسې چې دغه ته چارج جوړ کړئ یا چالان کړئ چې دغه ته ضرب وروړئ دغه کرنټ کوي برق دلته راځي. او یا که دلته برق راته او بیا هم کار نه کوي نو بیا په دغه سیګنل آی سی کې مشکل ده. سیګنل آی سی له پوارسي نه لږ وړی چې تاسو ته وښیم دا نه ده. سیګنل آی سی همیشه کته لګېدلې، دا پورته آی سی پاورسي ده او دغه وړه چې ده دا سیګنل آی سی ده. ځینې خلک سیګنل کار نه کوي نوکیا سیټ ته کار نه کوي نو دی خو پوه شي چې دا په سیګنل آی سی کې مشکل ده. نو دا یوازې لږ ګرمه کړي، که بیا کار ونه کړو نو بیا یې همدغسې رالرې کړي او بېرته په همدې ځای کښېنئ چې کښېنئ بیا کار کوي خو سم کار نه کوي. کله به شبکه کار کوي کله به نه کوي. نو په دې سیګنل آی سی کې مشکل پیدا شي نو دا سیټ د جوړېدو نه ده. کوشش وکړئ سیټ په خامخا بدلوئ. او په ځینو نوکیا کې هم شته دغه ټیم، پر ځینو نوکیا کې هم شته، زه تاسو ته ښیم. خو دا په ځینو اوریجنل نوکیا موبایلو کې ښه نو دلته ډېر پټ په نوکیا موبایلو کې لګېدلی چې هېڅ معلومېږي نه. زه تاسو ته وښیم. تاسې ولیدو دغه د نوکیا موبایل د سیګنلو قوي کولو ځای ده. نو دلته تاسې وینئ دغه 2 پوینټونه له دغه سره لګېږي. څه نو تاسې ولیدو نو ځینې وخت که کار نه کوي نو دغه ته یو څه لیم ورکړئ.
کمزوری سیګنل ورسره کوي کېږي څه شو. نو که کمزوری نو په دې طریقې سره سیګنل تیزیږي. او که تاسې دغه ته لیم هم ورکړئ او د موبایل آیمې هم وګورئ او بیا هم سیګنل کار نه کوي، نو پوه سئ د سیګنل آیسي خرابه ده. صحیح شو. نو دا د نوکیا موبایل په باره کې طریقه وه څنګه سیګنل قوي کړو، کمزوری څنګه یې قوي کړو. نو تاسې به دغو ځایونو ته یو څه لیم ورکړئ او بیا به یې وګورئ چې سیګنل کار کوي او که نه. نو دا د سیګنل په باره کې ویډیو وه. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې.